اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بیولوژي. نن زما ټاپک دی بډینګ او بډینګ چې دی دا د asexual reproduction یو میتھډ دی. په بډینګ کې څنګه کیږي دا ټاپک زه تاسو ته وایم نو تاسو بیا پوه شئ. an outgrowth arise from body of parent. یو ارګانیزم دی دا ارګانیزم په دې جسم باندې یو آوټ گروث راوخیږي د ګوتې په سانسیس پکې راوخیږي چې هغه ته مونږ بډ وایو یا د آوټ گروث وایو. نو هغه به د پیرنټ ارګانیزم باندې چې دی راوخیږي. نو څنګه چې چلو شي آوټ گروث از کالډ بډ. په دې پیرنټ ارګانیزم باندې چې کوم سیز راوخیږي د دې پیرنټ ارګانیزم په شان نو دې ته ویل کېږي آوټ گروث یا بډ. nucleus divide and enter along with cytoplasm into the bud. په کوم پیرنټ ارګانیزم باندې چې کوم بډ راخته دی نو دا د پیرنټس سیل نه سایټوپلازم او نیوکلیس چې دا جدا شي او دغه بډ ته ننوځي. اټ ډیولپ انټو نیو ارګانیزم. دغه بډ چې دی د دې نه بیا نوی ارګانیزم چې دی جوړیږي. آن سیپریشن اټ ډیولپ انټو نیو ارګانیزم. دا چې کله تاسو جدا کړئ د دې نه نوی ارګانیزم جوړ شي. ایگزامپل از ییسټ. لکه زموږ سره ییسټ چې دی په دې د پکچر کې تاسو وینئ نو ییسټ چې دی په دې کې دا بډینګ کېږي او په دې طریقه باندې د خپل نسل چې دی سیوا کوي. نو مطلب دا شو چې په ییسټ کې asexual reproduction چې دی کېږي. نو دا و بډینګ. زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي. بډینګ اکثر مونږ اینو په کچالو باندې یا په آلو باندې او د هغې نه علاوه مولی کې کېږي، په ګازرې کې کېږي، په الوګانو کې. نو بډینګ چې دی دغه تاسو کله جدا کوي دا نوی ارګانیزم چې د پیرنټ ارګانیزم نه وخیږي او دا تاسو په زموږ کینال کې خاص کر په بوټو کې دا زموږ سره کېږي. نو دا چې د بډینګ طریقه ده او مایکرو ارګانیزم کې دا زموږ سره په ییسټ کېږي. نو زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یئ. که نه وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.